سلامونه دوستانو لکه څنګه مو چې په تیره ویډیو کې سره وعده کړې وه چې د درس هدف مو دا وي چې یو ترافیکي د ټرافیک لایټس یو پروتوټایپ یو نمونه جوړه کړو چې په کوم شکل باندې کار کوي هم الکترونیکي بخش د هغې او هم د کوډ برخه نو په دې درس کې هغه وعده ته تکمیلوم سرکټس باندې کلیک کوو کریټ نیو سرکټ ته ځو بعد له هغې چې کله صفحه خلاصه شوله اول څه راغلو اول بریډ بورډ راغلو اول بریډ بورډ د دې په خاطر باندې راغلو چې آرډینو د بریډ بورډ په سر باندې راشي په دې شکل باندې د تیرو ویډیوګانو په تعقیبولو سره به تاسو دې سره بلد وئ چې په کوم شکل باندې کولی شو چې LED د آرډینو سره وصل کړو 3 LED راغلو یو سور په خپل حالت باندې پرېږدو یو ته زیړ رنګ ورکوو یو ته هم شین رنګ شین LED د برقي جریان د کنټرول په خاطر باندې د LED سره باید ريزستر مقاومت وصل شي دې ځای نه یو څه دور ورکوم کولی شئ د مثبت یا د منفي قطب د LED سره وصل کړئ زه د منفي قطب سره وصلوم د دې ځای نه مقاومت اندازه انتخابوم ولې مقاومت اندازه انتخابوم باید تیر درس نه ستاسې په یاد وي ده کنټرول C کاپي مې کنټرول V پیسټ مې کړ د دویم سره وصلو بیا یو کنټرول V دریم مقاومت د شین سره وصلوم بعد له دې نه شین LED د دویم پین سره وصلوم البته مثبت قطبی زیړ LED د دریم پین سره وصلوم سور LED غواړم چې د څلورم پین سره وصل کړم لاین رنګ هم انتخابوم ترڅو مشخص کول اسانه وي زیړ ته زیړ رنګ انتخابوم شین ته شین رنګ انتخاب دی د LED منفي قطب د منفي سره وصلوم شین LED منفي قطب منفي سره وصلوم د ټول رنګونه منفي قطب په کوم رنګ باندې ښودل کېږي تور باندې انتخابوم یعنې یوازې په سیمولاسیون کې نه البته په عمل کې هم یا په اسمان یا په تور رنګ باندې منفي قطب ښودل کېږي منفي قطب دپاره د آرډینو د GND نه یو لاین رااخلم د منفي قطب سره وصلوم په دې شکل باندې اوس نو زموږ د الکترونیکي بخش د آرډینو سره وصل شو البته د په خاطر باندې پروژه یو څه نور هم لذت بخشوي که تاسو کتلی وي د ټرافیک لایټس ترڅنګ د پیاده روۍ دپاره هم چراغونه لګول شوي اشارې لګول شوي نو د دې په خاطر باندې یو سور LED او یو شین LED د پیاده روۍ دپاره انتخابو کله چې د پیاده روۍ سور LED روښانوي پیاده روي د سړک نه څوک نشي تېرېدلی باید ځای په خپل ځای باندې ولاړ وي کله چې د پیاده روۍ شین LED دا LED روښانه شي په هغې صورت کې کولی شي چې پیاده رو د سړک نه یا جادې نه تېر شي د تېر په شان دې نه کنټرول C کنټرول V دوه ځلې کوم چون دوه دانې LEDs لرم د LED سره وصلوم د شین سره د سور سره من مثبت قطب راخلم مثبت قطب د 5 سره وصلوم د سور LED مثبت قطب د 6 سره وصلوم رنګ انتخابوم سور شین باید څنګه وسی شین وسی منفي قطب هم البته دا یو څه دی خواته ښودل غواړم ترڅو زه وکولی شم چې د دې ځای نه
خیر په دې شکل باندې راخلم بیا چې ډېر ښه نه ښکاري خو بیا هم له دې ځای نه راخلم منفي قطب سره یې داسې وصلوم اوس نو زموږ منفي قطبونه اوس نو زموږ پروژه ټوله تیاره ده د دې LED د مقاومت منفي قطب مې د منفي سره وصل کړو د دې LED منفي قطب مې د منفي سره وصل کړو د اردینو د منفي سره په دې شکل باندې ټوله پروژه تیاره ده اوس نو د کوډ بخش ته ځو کوډ لیکو زه یو ځل کوډ لیکم بعد د هغې نه چې کوډ مې مکمل کړو هر نقطه هر سټیټمنټ د کوډ تاسو تشریح کوم کوډ ته ځو بلاکس په ځای باندې ټیکسټ انتخابو کانټینیو مخکینی کوډ کنټرول A ډیلیټ په وسیله باندې پاکوو خپل کوډ لیکو کوډ تکمیل شو راځئ چې امتحان وکړو کوډ کار کوي که نه سټارټ سیمولاسیون وګورئ چې په کوډ کې کومه اشتباه شته دی که نه په کوډ کې اشتباه نشته دی اما چراغونه ونه لګېدل باید لګېدلی وي اما ونه لګېدل ولې ونه لګېدل کوم ځای کې مشکل دی مثبت دی دې سره وصل دی صبر مونږ په کوډ کې یو غټ اشتباه کړې او هغه دا دی چې دلته پینونه مونږ 12 11 لس 9 په دې شکل باندې انتخاب کړي یعنی سور چراغ د 14 سره وصل دی زیړ چراغ د 12 سره وصل دی یعنی 14 12 11 لسم او نهم پین په دې ځای کې دي اما مونږ خپل چراغونه د دویم دریم څلورم پنځم لسم سره د وصلو په خاطر باندې متاسفانه نه په کوډ کې خطا شته نه په الکترونیکس کوم بخش د پروژې د پاغي کې هم غلطي نشته لري اما بیا هم چراغونه نه لګي متوجه شئ تاسو ولې ځکه چې کوم پینونه چې موږ ته په کوډ کې لیکلي دي د هغې پینونو سره چراغونه نه دي وصل یعنی په دې ټول سرکټ کې کومه غلطي نشته ده یعنی یوازې غلطي په دې کې ده چې موږ کوم پینونه دلته ښودلي دي د هغې پینونو سره په دې ځای کې چراغونه نه دي وصل کړي LEDs هم نه دي وصل کړي د هغې په خاطر باندې نه لګي یعنی که دلته موږ دا نمرې تغییر کړو د 14 په ځای باندې چې کوم موږ د شپږو نه تر 2 پورې استفاده کړې دا نمرې ورکړو او یا هم دا چې دا ډیجیټل وایرس چې کوم دي دا د 14 نه تر 9 پینه پورې وصل کړو زموږ پروژه صحیح کېږي نو په دې خاطر باندې زه غواړم چې لاینونه د 14 نه تر 9 پورې وصل کړم او درې څورته دا په شریکه څه باندې کوو بعد هغې نه کوډ رن کوو اوس نو راځم مخکې دې نه چې کوډ کې تشریح کوم یو وارې په ساحه کې تاسو تشریح کول غواړم منطق د دې پروژې څه شی دی منطق په دې شکل باندې کار کوي کله چې سور چراغ د موټرو په خاطر باندې روښانه یعنی موټر ولاړ دی چون سور چراغ چې روښانه موټر ولاړ دی په هغه صورت کې د پیاده روي چراغ دی
شین وي د پیاده روي LED چې کوم دي LED هغه د شین وي ترڅو پیاده رو د سړک نه تیر شي د جادې نه تیر شي بعد د دې نه موږ غواړو چې موټر خپل حرکت ته دوام ورکړي پس په دې وخت کې د دې په خاطر باندې چې موټر خپل ځان حرکت ته تیار کړي زیر شروع روښانه کوو یعنی حرکت حالت را نږدې دی د موټر په خاطر باندې کله چې د موټر زیر شروع روښانه شو زیر LEDs روښانه شو په هغه صورت کې د پیاده روي سور LED مو روښانه کول غواړو یعنی بعد د دې نه موټر حرکت کوي د دې په خاطر باندې پیاده رو باید سړک نه تیر نشي کله چې موټر ځان حرکت ته تیار کړ بعد دغه نه شین LED موږ روښانه کوو یعنی موټر کولای شي چې حرکت وکړي کله چې موټر حرکت کوي په دې صورت کې هم باید سور LED روښانه وي په دې شکل باندې یعنی کله چې سور LED موټر د پاره روښانه شین LED باید روښانه کله چې د موټر زیړ یا شین LED روښانه په هغه صورت کې باید سور LED د پیاده روي روښانه په دې شکل باندې دغه کوډ تکرارو او دا الکترونیکی ډیوایس یا الکترونیکی کوم وسیله چې دا خپل کار کوي د دې پروژې د کوډ تشریح کول نه مخکې غواړم د اردوینو د کوډ په اړوند باندې یو څو مهمه نقطو ته اشاره وکړم ترڅو په راتلونکي ټول درسونو کې دا نقطو ته تاسو متوجه اوسئ او تکرار ته ضرورت نه وي عموما د اردوینو کوډ د دریو برخو نه تشکیل وي چې په دې دریو برخو کې دوه برخې ډېرې زیاتې مهمې دي یعنی امکان نه لري چې تاسو د اردوینو کوډ د هغې دوه برخو نه غیر ولیکئ او دریمه برخه ستاسو زړه پورې اړوند لري یعنی خوښې پورې اړه لري هغه دوه برخې چې باید حتما وجود ولري یو وایډ لوپ دی یو وایډ سیټ اپ دی دریمه برخه په د اول سر کې چې د وایډ سیټ اپ نه پاس تاسو کوم څه لیکئ دا یوه نقطه دوهمه مهمه نقطه دا ده چې د اردوینو کوډ په کوم شکل باندې کار کوي او هغه دا دی چې په دې شکل باندې اردوینو کوډ چې کله تاسو رن کوي سٹارټ سیمولیشن وروسته چې کله تاسو رن کوي د دې ځنه په دې شکل باندې راځي لاندې سطر په سطر باندې لاندې راځي تر وروستي سطر پورې د وروستي سطر خلاصېدو نه وروسته اردوینو کوډ بیا د وایډ لوپ نه شروع کوي یعنی د په اولنۍ برخې نه او د وایډ سیټ اپ سره بیا کار نه لري یعنی اول ځل تاسو کله رن کې د پاس سر نه شروع کوي د اولنۍ برخې نه شروع کوي راځي تر اخره پورې او بعد د هغې نه بیا د اولنۍ برخه هم صرف نظر کوي وایډ سیټ اپ هم صرف نظر کوي د وایډ لوپ نه شروع کوي او په دې شکل باندې دوام کوي په ثانیه کې په زرهاو کرته باندې 40 زره کرته یا زیات په دې شکل باندې چې د اردوینو په وایډ لوپ چې تکراري یعنی په ثانیه کې په زرهاو کرته باندې وایډ لوپ تکراري دا دوهمه نقطه دریمه نقطه دا ده او ډیره مهمه چې په نورمال شکل باندې د اردوینو چې کوم پینونه دي 1 2 3 تر 14 پورې هغه په لو کیس کې وي په لو کیس کې په دې معنی باندې چې په دې باندې انرژي قطع ده په دې پینونو باندې تر هغې پورې چې تاسې د پین ته د کوډ په وسیله باندې په دې بخش کې هغه پین های نه کوي های په دې معنی باندې چې انرژي یا جریان یا ولتاژ هغې ته ونه لګئ تر هغې پورې دا پینونه ټول په لو حالت کې دي او په دې پینونو باندې انرژي قطع ده لو یعنی انرژي قطع ده که د پینونو سره هر یوه وسیله وصل LED وي یا موټور وي یا بلوټوث وي جهاز وي هغه ټول په لو کیس کې وجود لري او انرژي په هغې باندې قطع ده دا دریمه نقطه هو څلورمه نقطه ګرچې د اولې نقطې پورې اړوند ده خو زما په هغې ساعت کې د یاده وتله زه یې غواړم چې دلته بیا ورته مشخص کړم د اردوینو په اولني بخش کې د وایډ سیټ اپ نه پاس تاسې مشخص کوئ چې د اردوینو د کوم پین سره څه وصل دي نوم ورته ورکوئ د انډ په وسیله باندې مثلا د 14 پین سره زما د ترافیک سور LED وصل دی د 12 سره زما د ترافیک زیړ پین وصل دی د 11 سره شین د ترافیک شین پین وصل دی په همدې شکل باندې د 10 سره د پیاده روي سور LED وصل دی بخښنه غواړم یعنی پین زما هدف دلته LED دی د 9 پین سره زما شین LED وصل دی د پیاده روي شین LED ما نومونه هم دلته ورته ورکړي دي په دوهم بخش کې وایډ سیټ اپ کې تاسو مشخص کوئ چې اردوینو سره وصل کوم
الکترونیکی سیگمنت چې ده چې دلته LEDs دي دا اوټپوټس دي کې انپوټس اوټپوټس په دې معنی باندې چې تاسو دې پینونو ته ولټاژ ورکوي اوټپوټ د ټولز مون LEDs غواړي چې روښانه کو یا ګل کو یعنی ولټاژ ورکو چې برخي جریان ورکو بیا قطع کو دا غي په خاطر باندې اوټپوټس ماده ټول تلګل ټول پینونه د 14 نتر نه هم پورې د اړینو پینونو سره چې کوم LEDs وصل دي اوټپوټس دي په دریم بخش کې څه کوي په دریم بخش کې چې تاسو مطلوب چې تاسو کومه غوښتنه لرئ د LED نه هغه مشخص کوي د کوډ په وسیله باندې لیکي په وایل لوپ کې یعنی لیکي او واجنو دا په ثانیه کې په زرهاو کړه باندې تکراري بعد د دې نقطونه چې ما تاسو ویلي راځي د اردوینو د دې پروژې کوډ تشریح کول غواړم تاسو ته اوله سناریو په دې شکل باندې شروع کوم زه غواړم چې کوډ د څه شنو شروع کی کوډ د دې شروع کی چې د ترافیک مقابل کوم چراغ دی یعنی اراده جاتو ترافیک یعنی اراده جاتو موټر سایکل دغه په مقابل کې کوم سور چراغ دی هغه دی روخانه کله چې ترافیک مقابل کې ترافیک اشاره یعنی سور چراغ روخانه یعنی ترافیک یعنی موټر زې په ځای باندې ولاړی په هغه صورت کې د پیاده روي د لپاره کوم شین چراغ دی هغه د روخانه وسی ترڅو پیاده رو دی سړک نه یا د جادې نه تیر شي په عین حالت کې باید د پیاده روي سور چراغ ګل وسی او د ترافیک زیړ چراغ او شین چراغ باید ګل وسی دا برخه ما په کوډ کې کوم شکل باندې تشریح کړې په دې شکل باندې ډیجیټل رائټ تاسو معلوم دی چې کوم ډیجیټل رائټ ټول لیکل شوی دی دا په دې معنی باندې چې تاسو سیګنال لګی کوم پین ته سیګنال لګی ادرس ورکوي مثلا لسم پین ته دولسم پین ته دیالسم پین ته لسم دولسم یولسم په دې شکل باندې کوم شکل باندې سیګنال لګی یعنی برقی انرژي پرې قطع کو یا وصل شي وسره په دې ځای کې مشخص کوي لو په دې معنی باندې برقی انرژي قطع شي هاي په دې معنی باندې برقی انرژي جریان پیدا کی پازل ته وګورئ د لسم پین سره زموږ د ترافیک سور پین وصل دی د تاسو تعقیب کې د لسم پین دلته دی ما ویل چې دغه ته باید برقی جریان ورکو ترڅو پورې هغه روښانه شي سور چراغ روښانه د پاندې شکل باندې هم سره د پیاده روي شین چراغ وصل دی نو هغه روښانه دی په ضمن کې زه غواړم چې پاس سور چراغ پاس د ترافیک مقابل کې شین چراغ او زیړ چراغ ګل وسی پس لاسم سره چې زموږ د لاسم پین سره زموږ د پیاده روي سور چراغ دی هغه ګل دی په همدې شکل باندې دولسم چې کوم ګل دی شین چراغ موږ ولې دلته روښانه کړل ځکه چې سور چراغ شین چراغ چې فکر کوم هغه د یو لسم پین سره وصل دی شین LED لاندې وګورئ تاسو یو لسم پین لو کړی دی نو په دې خاطر باندې بیا لیکلو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې په نورمال حالت کې ګل دی نو بیا لیکلو ته د هغې ضرورت نشته د ترافیکي سور چراغ روښانتیا ته او د پیاده روي شین چراغ روښانتیا ته 15 ثانیې ډیلی په څه معنی باندې چې د حالت جریان دوام ورکړي 15 ثانیې دوام ورکړي یعنی 15 ثانیې چې د سور چراغ د ترافیک په مقابل کې او شین چراغ د پیاده رو په مقابل کې روښانه دي بعد دا غینه ځکه بعد دا غینه زویم چې پیاده رو د ځای په ځای باندې ودرېږي یعنی موټرو حرکت وخت راغلو چون په دوامداره شکل باندې شي کولای چې سور چراغ د ترافیک په مقابل کې روښانه پیاده رو په مقابل کې د شین روښانه باید موټر هم حرکت وکړي دغه په خاطر باندې څه کوو زیړ چراغ روښانه زیړ LED روښانه کو بخنه غواړم چراغ نظم همیشه هدف ته دی چې LED زیړ LED روښانه کوم په څه معنی زیړ LED په څه معنی باندې چې موټر ځان حرکت ته اراده جات یا ترافیک ځان حرکت ته تیار کی په دې وخت کې زه غواړم چې شین LED ګل شي او د پیاده رو په مقابل کې سور LED روښانه شي دا په څه معنی باندې چې پیاده رو باید نور ځای په ځای باندې ودرېږي حق نه لري چې د سړک نه تیر شي او موټر باید ځان حرکت ته حاضر کړي بس په کوم شکل باندې په دویم قدم کې ما دا لیکلي دي په کوډ کې موټر لیکل ډیجیټل رائټ وګورئ دولسم پین سره څه وصل دی دولسم پین سره زیړ چراغ وصل دی زیړ LED وصل دی بس ما لیکلی چې هاي روښانه دی وي لسم سره زموږ د پیاده روي سور LED وصل دی دا د هم روښانه وي په ضمن کې د پیاده روي شین چراغ چې نه هم سره وصل دی نه هم پین تاسو ډیجیټل نه هم پین لو ګل شي باید او په همدې شکل باندې ډیجیټل رائټ د لسم پین چې کوم د مقابل موټر په مقابل کې سور چراغ دی هغه د هم ګل وسی د حالت تر 3 ثانیې پورې
دوام ورکوي ولې یو نیمه ثانیه پاس 15 ثانیې لاندې یو نیمه ثانیه د دې په خاطر باندې چې سور یعنی موټر په کم د ترافیک یعنی موټروان په کم وخت کې ځان کولای شي چې موټر حرکت ته ځان تیار کړي د هغې په خاطر باندې یو نیمه ثانیه کافي ده بعد د هغې نه څه غواړم د زیړ چراغ نه وروسته باید د ترافیک مقابل کې شین چراغ روښانه شي تر څو د ترافیک د دې حق لاس سره راوړي تر څو حرکت وکړي چې موټر حرکت کې بیا پیاده رو څنګه وسی پیاده رو باید ځای په ځای باندې ولاړ وي نو دې په خاطر باندې د سور چراغ سور LED چې پیاده رو په مقابل کې دی هغه هم روښانه ساتم دلته لیکم شین چراغ چې د ترافیک مقابل کې شین چراغ 12 سره وصل دی ما هاي کړی دی بخښنه غواړم شین چراغ د 11 سره وصل دی پس 11 ما دلته هاي کړی 12 سره چې کوم زیړ چراغ وصل دی مخکې موږ روښانه کړو په دې کې 12 سره دلته هم لوګ زیړ چراغ څنګه ګل شي شین چراغ روښانه کیږي موټر حرکت ته دوام ورکوي لاندې څه کیږي لاندې شین چراغ ګل وي چې هغه موږ پاس د لیکل شین چراغ فکر کوم او د نهم سره وصل دی په دې کې وینو لو دی او سور چراغ باید څنګه وسی روښانه وسی د هغې په خاطر باندې موږ چې لسم سور چراغ چې موږ روښانه کړی دی په همدې حالت باندې پرېږدو تاسو دې نقطې ته باید متوجه اوسئ چې په پاس کرښو کې چې کوم پن یا کوم LED تاسو روښانه کړی دی هغه خپل روښانتیا ته دوام ورکوي که ګل حالت ته دوام ورکوي تر هغې پورې چې تاسې په راتلونکي کوډ کې هغې ته ونه وایي یعنې په راتلونکي سطر کې هغې ته ونه وایي چې روښانه شي او یا ګل شي یعنې په هغې حالت ته دوام ورکوي پس په دې ځکه موږ دوه کرښې لیکلي دي یعنې پاسني چراغونو ته روښانه کولو ګل کولو ته ضرورت نشته دی په خپل حالت باندې باید پاتې شي یعنې سور د پیاده رو په مقابل کې کوم سور چراغ دی چې د لسم پن سره وصل دی باید روښانه پاتې وي دې ځکه موږ روښانه لیکلی لسم هاي وي پس دې ځکه بیا لسم ته ضرورت نشته چې روښانه پاتې شي هر صورت باندې دې حالت ته تر 10 ثانیو پورې دوام ورکوو یعنې ترافیک تر 10 ثانیو پورې د سړک نه دوام کوي جریان کوي تیریږي او پیاده رو ځای په ځای باندې ولاړ دی بعد د 10 ثانیو نه زه څه غواړم موټر باید بیا ودرېږي د ودرېدو په خاطر باندې باید اول موټروان ته سیګنال ورشي تر څو ځان ودرېدلو ته تیار کړي د یوې نیمې ثانیې په خاطر باندې نو دې په خاطر باندې شین چراغ شین LED چې کوم د ترافیک مقابل کې موټر مقابل کې هغه باید ګل شي شین چراغ د 11 سره فکر کوم چې وصل دی ما 11 لو کړی دی زیړ چراغ باید روښانه شي تر څو موټروان ځان د ودرېدو دپاره حاضر کړي پس د روښانه کېدو په 12 سره وصل دی 12 ما روښانه کړی دی د هغې نه غیر باید سور چراغ د ترافیک مقابل کې ګل وي چې 14 سره وصل دی موږ دې ځکه په دې سطر کې وینئ تاسې تیار ګل کړی دی بیا روښانه کول بیا لیکلو ته ضرورت نشته هغې په خاطر باندې مې نه دی لیکلی په همدې شکل باندې کله چې زیړ چراغ روښانه باید د پیاده روي سور چراغ روښانه وسي موږ سور چراغ چې دی لسم پن سره وصل دی په دې ځکه روښانه کړی دی دلته بیا لیکلو ته د هغې ضرورت نشته دی دې شکل باندې کوډ دوام کوي بیا د سر راځي د وایټ لوپ د دې ځینه دوام کوي د دې ځینه جریان پیدا کوي یعنې د دې ځینه بیا کوډ تکرارېږي بیا راځي تر دې ځای پورې او په همدې شکل باندې د ډیلی یو نیمې ثانیې نه وروسته بیا راځي وایټ لوپ ته په ثانیه کې دا په زرهاو کرته دوام کوي څه توصیه دا وسي چې تاسې دې پروژې ته 4-5 کرتې تکرار کړئ ځان سره هم دا کوډ ولیکئ هم دا LEDs کوم دي وصل یې کړئ تاسې تر څو هم الکترونیکس بخش سره اسنا اوسئ هم د پروګرامینګ بخش سره اسنا اوسئ په هر صورت باندې زه کوډ رن کوم وګورئ څنګه کېږي یعنې سور چراغ روښانه دی د موټر په مقابل کې شین چراغ د پیاده روي په مقابل کې روښانه دی 15 ثانیې دپاره هغې نه بعد زیړ روښانه کېږي د یوې نیمې ثانیې دپاره سور روښانه دی شین روښانه کېږي هم سون روښانه دی هم موټر کولی شي چې تېر شي اما پیاده رو نشي کولی شي تېر شي د 10 ثانیو دپاره دوام کوي بعد هغې نه زیړ روښانه کېږي سور روښانه دی بعد هغې نه چې کله د موټر په مقابل کې سور روښانه وسي یعنې موټر ځای په ځای باندې ولاړ وي شین باید روښانه وسي درس تر دې ځای پورې انشاءالله چې بلد شوي به هستئ راتلونکي پروژه کې د پوره یو چهارراهۍ دپاره ترافیکي اشارې څنګه کولی شو چې ډیزاین کړو هغې پروژه باندې کار کوو نو تاسو د فعلا دپاره ښه وخت غواړم په خدای م سپارم په مخامخ